نور ډوب شي نو دې سره به اخري عشرې داخلي شي اخرنی لس شپې او دا په ټول کال کې غوره شپې به اوس راځي ان شاء الله. نو مقابله به شروع کیږي نیکانو خلکو په منځ کې. نن چې نور ډوب شو نو دا هغه شپې دي چې دا په کال کې صرف یو بیر راځي. نو د هغې لپاره مقابله به شروع کیږي د نیکانو خلکو په منځ کې. سبحان الله پرون خوشحالیانې چې روژه را روانه ده او نن چې دی نو روژه موږ له تنبیه راکړه وایي څو ورځې بعد زما سامان تړمه نو چې څو ورځې بعد به دا قیمتي میلمه زموږ نه ځي او دا د الله سبحانه وتعالی مهرباني ده. الله ته پته چې انسانان کمزوري چې دوی کېدی شي به د باقي شلو ورځو کې کوتاهي کړي نو د لسو ورځو له به ډېرې اوچتې ورکړي چې زه خیر ته به دې کې بندګي وکړي نو د لسو د شلو ورځو هغه کوتاهي به څه شي هغه به پوره شي. دا لس کمې شپې چې را روانې دي دا هغه شپې دي چې عایشه رضی الله عنها په حدیث کې وایي کان النبي صلی الله علیه وسلم یجتهد فی العشر الاواخر ما لا یجتهد فی غیره. رسول صلی الله علیه وسلم به په دې اخرنۍ لسو شپو کې هغه کوشش کو چې هغه به په نورو ورځو کې نه کو. په حدیث کې راځي سبحان الله د حدیث څخه کې دی فاذا كان العشر کله چې به لس شپې رالی شمر وشد المئزر رسول صلی الله علیه وسلم به ځان وتړو د ملا به د بندګۍ ته به وتړل الله سبحانه وتعالی او د لس شپې به رسول صلی الله علیه وسلم بالکل نو د کېدو ویښ به او خپل کور والا به یې هم راپاڅولي او عبادت ته به یې ملا تړلې وه. بعض علما دې دا مطلب بیانوي وشد المئزر یعنې د ښځو نه به لرې بیا به د ښځو ته نه نږدې کېدو بلکې صرف په عبادت کې مصروف. دا لس شپې چې را روانې دي په دې کې خصوصي نصیحت زمونږ ته د دا دی چې ټوله شپه په بندګۍ کې تېروه. ټوله شپه د دې شپو دا په بندګۍ کې تېروه په تلاوت کې په تهجد کې په استغفار کې په عبادت کې پالتو کار پالتو ګرځېده په خوبونو کې دا مه تېروه. خوب ټول کال پروت دی او دا اوس یو څو ورځې کېدای شي بیا رانه شي کېدای شي دا شپې بیا په موږ باندې رانه شي. نو خیر دی دې ورځو کې به لږ سخته تېره کړي په دې شپه کې به لږ سخته تېره کړي. په دې لسو شپو کې لیلة القدر الله سبحانه وتعالی په قرآن کې څه وایي وما ادراک ما لیلة القدر لیلة القدر خیر من الف شهر. ای پیغمبره تا ته څه پته ده چې څه د شپه د قدر دا هغه شپه ده چې د زرو میاشتو نه غوره ده خیر من الف شهر او د زرو میاشتو په شان ده نه د هغې نه غوره ده. په دې یو شپه کې چې تا عبادت وکړو لکه تا چې 83 کاله او 4 میاشتې عبادت وکړو 83 کاله او 4 میاشتې عبادت سبحان الله. او دا په دې لسو ورځو کې ډېرې ورځې نه دي لس دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم څه وایي التمسوها في العشر الاواخر في الوتر په دې اخري لسو کې لټوئ او په دې اخري لسو کې په کمیو کې په طاق شپو کې لټوئ د الله دې مهرباني ته وګوره یعنې په دې کې ولټوئ په دې کې به تاسو ته میلاو شي. نو دا ټولې شپې په بندګۍ کې تېرې کړي لس شپې دي که نه په دې کې به ليلة القدر تا ته لازم نصیب کېږي لازم به نصیب کېږي چې ټولې ته په بندګۍ کې وایي. کېدای شي په 20مه نو کېدای شي په 30مه کېدای شي 25مه کېدای شي نن دا شپه چې د سبحان الله ليلة القدر شپه کېدای شي 20مه کېدای شي یو کم 30مه. نو په دې انتظار به نه کښېنئ چې موږ فلانۍ شپې له بندګي کوو فلانه ټول څومره شپې چې ټول به بندګي کوو د رب العالمین او لازم به ستا په نصیب راځي. او سلفو به دا خبره کوله الله وایي موږ ته دا شپه په دې لسو شپو کې ښوولې ده چې په دې کې ده که دا شپه الله ویلې وې چې په دې ټول کال کې یو شپه داسې ده نو موږ به 360 شپې چې د دې لپاره تېرې کړې خو چې موږ ته دا شپه میلاو شوې هغه وایي چې موږ به ټول کال د دې لپاره تېر کړی او موږ لس شپې چې د هغه نه شو تېرولی. نو دا لس شپې چې برکتي شپې دي د عبادتونو شپې دي د جنت د ګټلو شپې دي دا شان د اعتکاف شپې دي. اعتکاف پکې وکړئ کوم ملګرو ته چې موقع ده هغوی د اعتکاف وکړي زاریان یمه چې خلکو د اعتکاف داسې معمولي عبادت کاریانه کې رسول صلی چې کله مدینې ته راغلی نو اعتکاف یې نه دی پرېښوی. هر کال به هغه لس ورځې اعتکاف کوو په کوم کال چې وفات کېدو نو څو ورځې اعتکاف یې کړی 6 ورځې اعتکاف یې کړی. دا اوس د صحیح مقابلې وخت راغی
کته سو خیال کړی کله چې لاسونو او د اوخانو مقابله نو په دې اخري وخت کې خزور ورکی کله چې د اوخان او د اسونه د پټه ویني کم باندې چې فیصله کیږي چې څوک بغټي څوک به بیلي نو هغه خزور ورکی او سبحان الله منګه د جمعه په اول ورځ کې ډېر ډک وسه شو رورو پسې د کور کم سړی یا ساتي کم سړی چې په بندګۍ کې رورو کمېدو پوښې د بری بندګۍ کې څه چللې او کم سړی چې په بندګۍ کې برخته نو پوښې چې د بندګۍ کې اخلاص ته الله ته قبلې اوس د اخره وخت یا به نه ورځي پاتې او یا لس ورځي دي خو دومره مونږ ته د الله دی میلمه وي چې سامان تیرومه نور روانېدو ولې خلک چې د میلمه رخصتي کې دروازې پر وځي کې نه ځي ها کنه ځي وسره چې کوم دي چې کچه خلک هغه د میلمه ته وځي سیده زه تزه درانه خلک د میلمه سره کوم دي دروازې دروازې پورې راشي رخصتي کې گاڑی دی وخېږي اوس د الله سبحانه تعالی د میلمه رخصتي ودی چې موږ به په دې اخري له سورج کې کوشش وکړو د الله سورج زماته سنسیت ته جمعتونو کې تیرې د الله سورج بازارونه پرې دی لکه د الله سورج د موبایل پرې دی والله العظیم دی موبایل چې څومره تبعی کړي دوه بل شي نه کړي و کدا موبایل نه موږ په جمعات کې وې کدا موبایل نه د دې په ځای به موږ بلاس کې قران وې کدا موبایل نه د دې په ځای به موږ ذکر کولای کدا موبایل نه موږ د ګناهونو بچو خو مسله څه ده سره ټوله ها نظامات او سنسیت له سورج له موبایل بند شي که بند بنشي فیسبوک باندې دی شي له سورج له سورج بند حالکه پکار خدا وا چې روزي شروع شي تا د موبایل بند کړو یو تور تیرو ته دنه چولې پکار دي شو چې جواله موبایله دا وش په د قران دا سورج د قران دا اوس میاشت قران ده نو استورز لاري نو اوس دومره وکي چې خیر دې د لسپې د لسورزي لګ گزارو وکي زه خیر دې فیسبوک شه حزبو غړ شي نه خو چې تا خو دې خبرو بږي او د دې ورځو نه پیدا اخلي جمعهتونو کې کېنه ذکر او اذکار شروع کړي د قران تلاوت شروع کړي زمونږ سلف چې کوم د دین مشران داونه د نقل چې د اخرنی شپو کې بغول منډه په یو شپه کې قران ختم کړي ځکه چې دا موسم دي چې او د پدې د بیا ګوره کړاش نو د قران د ختم په دې ورځو کې انسان په یو ورځ کې کولای شي په دوه کې کولای شي ځکه چې د موسم پورې خبره په دې شپو کې د قران تلاوت ډېر ضروري کم سے کم چې په من کې د ټولو نه کمزوري کسي چې غيو پر قران ختم کې په من کې چې ټولو نه کمزوري ګوري دې تکړه خبره نه کو کم چې تکړه دي راشد مؤمنانو حال وینا هغه چې د نور ډوبېده او په ځم باندې جمعه او قران او ذکر لازم کی ندین هغه پارېږي غاله چې کله د اختر سپومې ویني دا موقع چې موږ ته الله سبحانه وتعالى قدر نصیب کی او موږ ته د اجر نصیب شي به